کالیفورنیا ایالت کې کاروبارونه ورو ورو د پرانیستو په حال کې دي، خو د خوندیتوب د محدودیتونو له کبله بیا هم سوداګر په دې اندېښنه دي چې ممکن دوی به د معمول په شان ګټې ونه لري. همدا شان په امریکا کې د کاروبارونو د بیرته پرانیستلو په لړ کې فلوریدا ایالت به د کالیفورنیا څخه مخکې د ډیزني لند تفریحګاه پرانیزي. د والټ ډیزني شرکت ویلي دی چې د چهارشنبې په ورځ به په فلوریدا کې د والټ ډیزني ورلد ریزورټ کې د تفریح او شاپینګ کمپلیکس یو شمیر برخې بیرته پرانیزي. د کالیفورنیا والی ګیوین نیوزم د ګلابو او کتاب پلورنځیو او یو شمیر پارکونو او ګالف کلبونو ته اجازه ورکړې چې بیرته پرانیستل شي، خو هر څه به د پخوا په شان عادي نه وي. د کاروبارونو لپاره فرمایشونه باید آنلاین یا د ټلیفون له لارې ترسره شي. که څه هم سوداګري پوره پرانیستل شوي نه دي، خو د خلکو لپاره دا یو ښه خبر و. ما په تیرو 4 او 5 اونیو کې ټولې پیسې خلاصې کړلې، ځکه زه نشم کولی خپل ګلونه وپلورم. موږ د ګلانو مخه نشو نیولی. تاسو پوهیږئ زه څه وایم؟ مجبوره یم چې ګلان قطع کړم. د لاس انجلس د کروندګرو دا بازار د محدودیتونو سره خلاص شوی. د کاروباریانو لپاره چې د کار د پیل اجازه ورکړل شوی، هیڅ څوک نشي کولی د دې ژیر کړخې څخه تیر شي. هیڅوک نشي کولی محصولاتو ته لاس ور وړاندې کړي مګر دا چې واخلي. موږ دا په خپله اداره کوو. موږ په ټیم کې یو څوک لرو چې محصولات اداره کوي او زه خپله پیسې اداره کوم. هر څوک باید د 6 بوټو واټن وساتي. دلته خلک ډیر نشته. دا یو دلیل دی چې ځینې پلورنځي چې اوس خلاص کیدای شي تړلې پاتې دي. لویه مسئله دا ده چې که حتی دا پلورنځي خلاص هم وي، آیا خلک چمتو دي چې د پیرود لپاره راشي؟ او زه فکر کوم منصفه هیئت لا هم په دې باندې کار کوي. موږ نه پوهیږو. د کسینابی آرایشګاه د مارچ په نیمایي کې وتړل شوه، سره له دې چې هغه کولی شي د دولت مالی مرستې ترلاسه کړي او د خپل دکان کرایه ورکړي، خو کسینیا وایي چې دا کافي به نه وي ورته. د هغه کاروبار که د جون په میاشت کې هم خلاص شي، د خوندیتوب نور بندیزونه کولی شي د هغې کاروبار ته زیان ورسوي. مونږ په یو وخت کې د 1400 مشتریانو ځای ډیزاین کړی دی، مګر احتمال لري کله چې مونږ ته د بیا خلاصېدو اجازه ورکړل شي، مونږ به دا شمیره نهایي ته راټیټه کړو او دا زمونږ په ګټه نه ده. مونږ د 15 د پریکیور چوکۍ لرو چې د دوی ترمنځ د 6 فوټو څخه کم واټن دی. نو زه یوازې 3 کارولی شم. زه مجبور یم د دې سالون کرایه ورکړم چې په دې شکل زه به کرایه پوره ونشم کړای. دا په داسې حال کې ده چې کله چې وایروس په کالیفورنیا کې خپره شوه، د کالیفورنیا والی په خپلو خبرو کې ویلي و چې په ټولنه کې د دې ویروس خپرېدل د نوکانو د یوې سالون څخه پیل شوی. په ورته وخت کې د دولت چارواکي هڅه کوي چې د دې غیر معمولي وخت څخه کار واخلي او د بیا رغونې کارونه بشپړ کړي. ګالیه رڼا نورستانۍ، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، ورجینیا.